الله پاک وایي چې ما دا انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت لپاره مې پیدا کړي دي چې دی به زما عبادت کوي. د مال دولت د جمع کېدو دپاره، د بچي د راضي کېدو دپاره، د دنیا د عیش او عشرت دپاره موږ الله سبحانه وتعالی نه پیدا کړي دا چې موږ په دې کې خپله زندګي صرف کړو او هغه تېره کړو. اصل مقصد چې کوم د زندګۍ دی الله پاک وایي دا انسان او پیره چې ما پیدا کړی دی او دا دومره لوی کائنات ما پیدا کړلی الله پاک وایي دا ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله سبحانه وتعالی ستاسو شکلونو او ستاسو مالونو ته چې کوم دی نه ګوري بلکې ستاسو زړونو ستاسو عملونو ته ګوري. الله پاک ستاسو د مال ضرورت نشته چې دا ما بنده پیدا کړلی دا به مال ډېری، دا به دولت ډېری، دا به ښایسته شکل جوړوي، دا به ښایسته صورت جوړوي. نه نه عزتمندو الله سبحانه وتعالی دې ته نه ګوري. الله تعالی چې ګوري هغه ستا عملونو ته ګوري دا چې زما بنده څومره عمل کوي ځکه الله پاک موږ د عمل لپاره پیدا کړي یو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي چې هر کس چې کوم دی هغه په دې دنیا کې یو مهمان دی او دا مال ورسره یو امانت دی. مهمان به چې کوم دی یو ورځ د دې کور ځي، زما او ستا زندګي چې کوم ده هغه عرضي زندګي ده او دا زندګي چې کوم ده دا دارالعمل دی او آخرت چې کوم دی هغه د بدلې ځګین دی. عزتمندو هلته ما ته د خپل عمل بدله میلاویږي. الله پاک موږ څه پیدا کړي یو، زموږ د زندګۍ مقصد څه دی او موږ په زندګۍ کې وکړو څه. عزتمند موږ په زندګۍ کې څه وکړلو او زموږ د زندګۍ مقصد څه دا چې کوم دی پیژندل پکار دي. الله پاک وایي چې دا انسانان او پیریان ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړي چې دا څومره کائنات مې پیدا کړی دی دا کائنات مې چې کوم دی د دې انسان د خدمت لپاره پیدا کړلی. خو انسان او پیر الله تعالی وایي چې د خپل عبادت لپاره مې پیدا کړي چې زما عبادت وکړي دا د زندګۍ اصل مقصد دی. دا نه چې د دنیا په عیش او عشرتونو کې ته خپله زندګي تېره کړه او د دنیا په لهو لعب کې چې کوم دی ته خپله زندګي تېره کړه. نه 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 خلقو رضا ته به نه ګوري دا چې مخلوق ته راضي کړي او الله تعالی ناراضه کړي چې زمانه مخلوق خفه نشي. نه اصل رضا هغه د رب رضا ده. الله تعالی وایي ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. او په دې خلقو کې الله پاک وایي چې داسې خلک هم دي چې د الله تعالی رضا حاصلوي او د الله تعالی د رضا د حاصلولو دپاره چې کم دی دا خپل نفسونه هم چې کم دی دا خرڅوي، د دې خپل نفس هم پروا نه ساتي. دا چې انسانان وي خو د خپل رب رضا چې کم دی هغه حاصلوي. قل وایته ووایه چې ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لرب العالمین. الله تعالی وایي چې زما منځ او زما قربانیانې زما زندګۍ او زما مرګ دا هر څه د الله سبحانه وتعالی د رضا الله تعالی دپاره دي. پتا باندې هر قسمه تکلیف راځي، سخت د باندې راځي، مصیبتونه د باندې راځي، ته به خپل رب نه پرېږدي، په خپل رب پسې به ورپسې کېږي. دا نه چې ته په دولتمندو پسې شاته منډې وهه، هغه خلک چې هغوی سره مال او دولت وي ته هغوی ته لاس غوړوه. نه خپل رب به نه یادوې، د خپل رب دربار ته چې سختي د باندې راته خپل رب چې کوم دی هغه یادوه. الله پاک وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ترمذي شریف کې حدیث دی وایي چا چې کوم دی د خپل رب د مخلوق دپاره خپل رب ناراضه کړو د دې انسان د الله ناراضه شو او د دې انسان باندې الله پاک دا مخلوق هم ناراضه کوي چې دا مخلوق به هم ناراضه وي. خپل رب به راضي کوي. عزتمند د مخلوق رضا ته به نه ګورو دا چې ته خپل بچی رضا که، خپل نوسی رضا که، خپل انګور رضا که، خپل لور رضا که. الله تعالی ناراضه که خادي درکه راله، واده درکه راغی، واغه ټنګ ټکور او ډول او سورنا چې په کلي کې په علاقه کې هم درنه څوک خوب نشي کړی. ولې یاره د کور خلک خفه کېږي، ماشومان دي، داغ دي، رب دې ناراضه کو، رب الله دنه ناراضه شو په دې عمل باندې الله. او چې الله دنه ناراضه شو که ټول مخلوق هم راضي کړي که نه، نو د دنیا او د آخرت ګټه دې نشته. اصل شی د خپل رب رضا ده. خپل رب به راضي کوي. عزتمندو دا بال بچ دا هېڅ هم دې په کار باندې نه راځي. خپل کلي علاقه کې سوچ وکړو څومره انسانانو پات شوي دي، هغه بچی، هغه ښځه چې هغه سر پې ورکوي، هغه ښځه، هغه مال دولت، هغه هر څه چې کوم دی لاړه. که دې ښځه ځوانه وه سبا به چې کوم دی لاړ شي د بل څه به نکاح وکړي، بچي به دې زلمي شي، مالونه به دې په خپل منځ کې تقسیم کړي، نوسي به دې ځانه د خپل مور او پلار په غم کې ګرځي. هېڅ شی هم ستا په غم باندې نه وي. په دغه دوه ګوتې زګین کې دې چې ښخ کړي خپل عمل به د څه په کار راځي. یو دوه درې ورځې به دې غمي، بچی او لور او ښځه به درپسې وجاړي، هغه غمونه به هم بیا ختم شي. هر انسان بیا خپل غم سړي هغه دوو ګوتو زګین کې چې ته ښخ شي په هغه تور لحد کې، په هغه لحد کې به ستا عمل ستا په کار باندې راځي.
تا چې کوم عمل د خپل رب د رضا دپاره کوي هغه عمل به عزتمندو دې په کار راځي. ګورئ نه بچی په کار باندې راځي، نه مال او دولت په کار باندې راځي، نه لور په کار باندې راځي، نه ښځه په کار باندې راځي، هېڅ شی هم ستا په کار نه راځي علاوه د هغه عمل نه کوم عمل چې تا په خپله باندې کلی وي. کوم عمل چې تا خپل ځان نه مخکې لېږلی وي هغه عمل به ستا په کار باندې راځي، باقي هېڅ څه په کار باندې نه راځي. عزتمندو خپل رب راضي کول دا ضروري خبره ده. دا د ژوند اصل مقصد دی، خپل رب راضي کا. په دنیا کې به هم کامیابي، په آخرت کې به هم کامیابي. پنځه وخته لمونځ به چې کوم دی د مخلوق د رضا لپاره نه قضا کوي، دا چې خلک به خفه شي او دا غنم یې راودلي دي باران ناروان دی که دا راټول نه کړم نو بیا به و چې د ځان نه امیر صاحب جوړ کړی به جومات کې لمونځونه کوي او غنم ټول لانده شو. که دا سوچ دې وکړو نو خپل رب دې ناراض دی. د صحابه او قربانیانو ته ګوره، په صحابه باندې ولې په جنت کې د دنیا کې د جنت زیر راغلی؟ ولې چې امر ورته د پیغمبر علیه السلام طرف نه وشو چې هجرت کو، تیار د کجورو باغونه، بچی، دولتونه، پټي، کروندې، دا هر څه چې پرېښودو خپل رب طرف ته روان شول او مدینې منورې ته. نن د هغه صحابه قرباني ته خپل مخې ته کېږدي چې ستا په پټي کې غنم خواره پراته وي او باران راشي نو ته به هغه خواره غنم پرېږدې هغه باران ته چې راشي په جومات کې خپل رب ته ودرېږي او هغه فرض مونځ چې کوم دی هغه ادا کړي. سنت او مستحبات هغه هر څه پرېږدي، هغه فرض مونځ به وکړي، هغه فرض مونځ هم موږ قضا کوو، هغه فرض مونځ هم موږ قضا کوو، خپل غنم راټولو، د رب حکم به خپل کار کوي. دا مولیان وزګار شوي دي، بانګونه کوي، دا تبلیغیان دلته زموږ نه غنم لمدېږي. دقه زما او ستا ایمان دی. ولې په ما او تا باندې به جنت زیري په دنیا کې نه راځي؟ ولې ما او تا چې کوم دی نن نه کامیابېږو، په موږ باندې ظلمونه کېږي؟ اصل وجه څه ده؟ د خپل رب هم پرېښی، د خپل زندګۍ اصل مقصد چې کوم دی هغه ما او تا پرېښی. صحابه ولې کامیاب شو؟ روم او دغه چې کوم دی هغه ولې فتح کړ؟ او صحابه چې کوم دی دغه لوی لوی ماڼو باچاهان ولې شول؟ څه وجه وه؟ د خپل رب رضا چې کوم دی هغې خپل مخې ته ښودې وه. که مخلوق ناراضه کېږي، خدای دې زړه د مخلوق وچوي خو خپل رب راضي کا. خدای دې مخلوق د ځمکې د مخ نه پناه کړي خو خپل رب راضي کا. خپل رب ګورې ناراضه نه کړي د مخلوق د رضا لپاره. اصل شی ګورې د رب رضا، د خپل رب راضي کا. د خپل رب په احکاماتو باندې زندگی تېروه. الله پاک چې دنیا ته څه رالیږلی عزتمند ګوره د دنیا زندگی هغه ډېره عارضي شوې ده، ډېر عارضي شوې ده. ناڅاپه مرګونه به سیوا شي. نبي علیه السلام فرمایي په آخره زمانه کې حقا ناڅاپه مرګونه سیوا شوي دي. پلانی وفات شو، ولې زما څخه بېګا میلاو شوی روغ رمټ وایي هارټ اټیک. هارټ اټیک هم چې کوم دی د قیامت د علاماتو. ګاړه یې وجنګه، دا وشو هغه وشو. نو جوان ځوان به یې راوابغسته شي، په تورو خاورو کې په تور لحد کې به کېښودی شي. ولې؟ بس عارضي زندگی د عزتمندو. مرګ چې کم دی هغه دغه پیړۍ ناقصه ختمه شوې ده. اوس بغیر د پیړۍ نه مرګونه دي. پلار به ژوندی، نیکه به هم ژوندی، هغه ډېر نیکه به هم ژوندی او لمسی به یې راواغلي په تورو خاورو کې به یې کېږدي. څه وجه ده عزتمندو؟ چې هغه د پیړۍ مرګونه ختم شوي دي. هر سړي په سر باندې مرګ ته روان دی. خپل اصل زندګي د الله نه ویرېږو. په دې توره شپه کې چې راویښ شي که نه چې لږ سوچ وکړه. یو ورځ به وایي زما هم دا زندګي دغسې یو تور لحد کې پرته یو ورځ به زم دغسې د محتاجۍ زندګۍ ته پروت یم. عزتمندو د لحد زندګي داسې محتاجۍ زندګي ده، داسې د محتاجۍ زندګۍ لکه یو سړی چې په جیل کې وي، په جیل کې جیل ته لاړ شي. که څوک جیل ته تلي نو سوچ وکړئ، کله چې یو انسان جیل ته لاړ شي، هر چې څوک به سفارش ته راشي که نه، څوک به مې ضمانت وکړي که نه، دا پولیس به راباندې سره هم وکړي که نه. یو سړی یو محتاجه پروت وي، هغه تنبې شاته، دا تورو تنبو شاته یو محتاجه پروت وي که نه، چې کله به زما معامله چې کوم دی هغه پیش کېږي او کله به زما سره زما رشته دار چې کوم دی هغه ښه وکړي او یو پیسه به راپسې څوک راولېږي. دقسې عزتمندو د قبر زندګي دی چې کېښودو که نه، بس د محتاجۍ زندگی زما او ستا شروع شوه. خپل عمل هم و خطا خپل عمل هم نه نو یو د یو محتاجۍ زندگی به چې کوم دی هغه ما او تا تېروي. هغه تنګ زګین له هغه قبر له چې هغه ایله هغه به پکې دي ورکېږي، هغه زګین له عزتمندو سوچ وکړو، فکر وکړو. یو ورځ به ما او تا هم به دغه له حد کېږدي، یو ورځ به ما او تا هم د نکیر منکر سوال او جواب ته پیش کېږو، یو ورځ به زما او ستا هم د بال بچو پاتې کېږي او د خپل رب په دربار کې به پیش کېږو چې ته ما د څه دپاره پیدا کړی وي. نکیر منکر به راځي چې من ربکه، رب دې څوک په دنیا کې د چا بندګي کوله، د چا پیروکاري دې کوله، د چا په نشق و قدم باندې روان وي، د چا د احکاماتو د لاندې دې خپله زندګي تېره کړې وه. ومن نبیک، او د چا په سنتو دې خپله زندګي تېره کړې وه. پیغمبر دې څوک و، د کم پیغمبر په طریقه دې خپل ژوند تېر کړی، د پیغمبر په طریقه دې ژوند تېر کړی، که د غیرو په طریقه دې ژوند تېر کړی. ومن دینک، او د چا دین دې راټینګ کړی، او د غیرو دین دې راټینګ کړی، او که دین اسلام دې راټینګ کړی.
په غیرو پسې ورپسې شوي سنت طریقې دي د چا اپنا وهلې سر یخته تاره چا په دین باندې جوړول د مخ ګیره دي د چا په دین جوړوله جامه دي د چا په دین جوړوله سلیریز ګنټي زندگی دي د چا په طریقو باندې روانه وه د غیرو په طریقو باندې روانه وه د پیغمبر علیه السلام په طریقو باندې روانه وه د موبایل سره د خپله زندگی چې کوم دی هغه ټوله هلاک کړې وه که نه قرآن ته ناست وي نن سبا سوچ وکړو کم یو انسان چې کم دی په تاسو کې هغه قرآن په خپل روپو ځان اغستی چې پکې زه تلاوت کړم چا اغستی دی په دې ټوله مجمع کې به یو دوه درېو کسانو چې کم دی هغه قرآن په خپله اغستی او سوچ دې ته وکړه په تاسو کې به ټولو چې کم دی موبایل یې ځان په خپلو روپو اغستی چې په 50,000 په 2 لکه په 15,000 او په 10,000 روپۍ موبایل هغه به هر یو ځان اغستی که موبایل ولا بل چا هم اغستی که نه هغه پیکج چې پکې تاسو اچوئ چې د میاشتې په 3,000 او په 2,000 روپۍ باندې چې کم دی یو پیکج دی هره میاشت هغه پیکج لګئ او د الله تعالی هغه پاک کلام چې الله پاک و چې به دې په وجه باندې ډېر قومونه موږ اوچت کړي دي او ډېر قومونه هم د مخ د ځمکې نه پناه کړي دي هغه کلام شکرانه چې کم دی نن سبا زیات نه زیات چې خو بهترین چا 15,000 او 1,200 روپۍ دي هغه کلام چې کم دی تا ځان نه دی اغستی د موبایل پیکجونه لګي ته به سبا د رب په دربار کې نه ودرېږي تا نه الله پاک تپوس وکړي چې څومره پیکجونه او څومره قیمتي موبایل دي چې کم دی ځان اغستی زما د پاک کلام دی ځان اغستی و چې په دې کې د چاته یو ورځ تلاوت کړی وی موږ به یو ورځ ولې د الله تعالی په دربار کې نه ودرېږو هلته به زما او ستا پیشي نه وي الله پاک وایي تاسو مې چې څنګه پیدا کړي دي د ټولو انسانانو پیدا وخت ماته داسې دی که نفس واحدین د یو نفس په شان یو نفس چې څنګه پیدا کولی شم دغسې دا ټول کائنات بېرته پیدا کولی شم چې ورته یم چې کن موجود شه ټول به موجود وي زما طرف ته الله پاک وایي زما طرف ته هم بېرته پیشي وي او د هغه عملونو په باره کې الله پاک وایي زه به تاسو ته د خبر درکړم کوم عملونه چې تاسو کړي دي هغه که تاسو په پټه باندې کړي دي هغه په تاسو ښکاره باندې کړي دي که قصدن عمدن هم کړي دي که خطاءن هم کړي دي هغه ټولو عملونو په باره کې الله پاک وایي موږ به تاسو ته خبر درکړو عزتمندو موږ او تاسو د دنیا ته څه بې پیدې نه یو رالېږلی شوي عزتمندو الله تعالی موږ او تاسو چې کوم دی د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دا چې موږ د پیغمبر په سنتو خپله زندګي تېره کړو د الله تعالی په احکاماتو باندې خپله زندګي تېره کړو په دغه کې کامیابي ده الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.